بلبل اپ قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه کریمه لکوزه یم، غواړم تاسو ته چې د بدنامې مروې په نامه ناول چې محمد نعیم وردګ لیکلی در واوروم. له بده مرغه نو ځوانۍ ته د رسېدو سره موسم په معصومه او سپېڅلې مینه ورځ ته بلې د عشق ناولی رنګ راګډېدو، حتی تر دې چې 12 یا 14 کلنۍ په دوره کې مو هغه مقدسه ملګرتیا 80 سلنه مسخه کړه. که نه له دې نه مخکې څه هم ماشومتوب، خو هسې هم په تمامه معنا د سپېڅلتیا نوم دی. ولې زما او مروې منځ کې د هلک او نجلۍ یا غیر همجنس خبره هم هیڅ وجود نه لرلو. نو له دې وجې به مو لوبو کې هم د هلکانو او نجونو لوبه معلومه نه وه. تشلې، نیانځکې، توپ بازي، همداسې ډېرې نورې لوبې به مو یو ځای سره کولې. ځکه چې یو خوا نه زموږ کور کې زما همسنه نور ماشوم نه و او نه د دوی، بله خوا دیوال په دیوال ګاونډیان وو. کله به چې تر دروازې راووتلو، که دا به مې ولیدله چې نیانځکې یا کومه بله لوبه به یې کوله، زه به پرې ورګډ شوم. که به زه په کومه لوبه مصروف وم، دې به د لیدلو سره سم شروع را سره وکړه. حتی اکثره وخت به یو بل پسې کور ته ورتللو. په عین حال کې ډېره هوښیاره نجلۍ هم وه. خپله خو یې هیڅ داسې لوبه نه کوله چې ځان یا نورو خلکو ته زیان ورسوي، بلکې زه به یې هم تل له تیږو وارولو غیر له هغو لوبو چې جامې پکې چټلېدلې یا به پکې شکېدلې منع کولم. خلاصه دا ملګرتیا مو تر 9 یا 10 کلونو هم داسې پاکه، صفا، د کامل اخلاص او صداقت په بنیاد ولاړه وه. اما بدبختانه لکه څنګه مې چې سر کې وویلې، پس له 11-12 کلونو یو د بل سترګو ته غله شو. خو دا چې نه مو لیدلي وو نه مو کتلي وو، لومړی ځل وو. د عشق عجیبې غریبې لیونۍ دنیا ته مو قدم را واخیستو. نور خلاصه حتی له یو بل نه به مو هم شرمیدو. د سترګو غلا به مو هم په ډېره غلا کوله. مخکې مې یادونه وکړه، مروه یو خوا ډېره هوښیاره، چالاکه، بله خوا طبیعي ده. د هلکانو په پرتله نجونې څه زیاتې شرمګیرې وي. نو په همدې اساس نظر ماته دی تر ډېره خپل احساسات کنټرول ساتل. په ډېر احتیاط او هنر به یې د سترګو تنده ماتوله. حتی اکثره وخت به یې د ځینو دروغجنو حرکتونو په مټ ځان داسې خوده چې ګواکې زه هماغه ماشومه مروګۍ یم، نه عشق پیژنم نه یې نوم. که څه هم ما هم دا هڅه کوله، خو دا چې د مروې غوندې هنر مې نه لرلو، کله ناکله به خبره رانه اتڼ شوه. نیغ په نیغه به یې ګیر کړلم، لاس به مې کار کې و، سترګې به مې د دې په اننګیو کې یا په کوم بل داسې شرمېدلي حرکت رانه وشو. خو دا هم خیر. یو ورځ د اختر لومړۍ ورځ وه. د حویلۍ له خوا مې یو غږ واورېده چې کتلې مې مروه وه. د کور له خوا د دیوال په کنډو کې راولاړه وه. یو لاس یې زموږ حویلۍ ته راځوړند کړی و. د 50 افغانیو یو لوټې په ګوتو کې ښکارېده او وی ویل، خیر لا لږ به مې شي، دا پیسې در سره واخله، د مور مې معده خوږېږي، یو پاکټ ګولۍ ورته راوړه. له یادولو دې پاتې نه وي چې مروې یو سپین ږیری پلار لرلو، یوه مور، هغه هم سخته مریضه وه. یوه مشره خورې وه چې هغه هم واده شوې وه، نورې هېڅ څوک نه وه. د دې له پاسه خپله ځمکه یې هم نه لرله. پلار به یې د نورو خلکو دهقاني کوله. که څه هم ضعیف و، ولې بیا هم ډېر غیرتي سړی و. د خپلې 3 کسیزې کورنۍ د اړتیاو پوره کولو سربیره د کلي کور سره یې مړی ژوندی ښه په مېړانه کولو. خو بیا هم یو خوا سپین ږیری و، بل خوا یې کور کې مریض لرلو. نو طبعا وخت نا وخت به ګاونډیانو په صفت د اقتصادي اړخه علاوه د ځینو فزیکي کارونو لپاره موږ ته درېدل.
مرسته به یې غوښته. موږ به هم د مسلماني او انساني ترحم له مخې هم مخ ترې نه اړولو. تر خپله وسه مرسته مور سره کوله. ډیر وخت به مو خپل پوخ دیګ ورسره نیموه. هغه واده شوې خور او اوښه یې د ډیورند تر پولې اخوا کویټه کې اوسېدل. اقتصاد یې ښه و، جامې مامې خواړه دوی ورته راوړل او رالیږلي. خو په هر حال راځم خپلې مخکینۍ خبرې ته. مروې ته مې وویل ښه صحیح ده، زه پیسې دې در واخله، زه یې راوړم. اگر چې ما سره هم دومره پیسې نه وي، ټول ټال مې 1.5 افغانۍ جیب خرچه لرله. بیا عید هم و، پیسې پکارېدلې. خو دا مې هم نفس نه منله چې د مروې له ګوتو هغه 50 روپۍ راواخلم. اما مروه ټینګه شوه، بالاخره پیسې راخطا کړې. نور نو مې پیسې راواخیستې، موټر سایکل مې چالان کړو. اول د ډاکټر وسیل کور ته ورغلم. پوهېدم چې د اختر ورځ ده، حتما کور کې ده. دواخانه یې بنده وه، همداسې و. کله مې چې دروازه ور وټکوله، ډاکټر راووتلو. د کیسې د اورېدو سره جوخت په موټر سایکل راپسې سور شو. دواخانې ته ولاړو. یو پاکټ ګولۍ او یو شربت یې راکړ. ټولې 120 روپۍ شولې. نور را سوار شو. ډاکټر مې د خپل کور څنګ ته ښکته کړو. زه راغلم. موټر سایکل مې د خپلې او مروې د دروازې ترمنځ ودرولو. ورننوتلم. د برنډې په دویمه زینه مې پښه ایښودله چې کتل مې مروه د دهلیز تر دروازې راوتلې وه. د اختر جامې اغوستې وې، څه یې نور په ځان ګوتې وهلې وې. بل شان خوږه ښکارېدله. مخکې له دې چې زه یې د مور پوښتنه ترې وکړم، زر یې وویل خیر یوسې، دا د اختر په ورځ مې دومره زحمت درکړو. شکر، مور مې هم ښه شوه. ورغبرګه مې کړه. ښه، زه شکر چې ښه شوه. ته تر مخ شه، د اختر به ورسره مبارکي وکړم. راځه. مروه تر مخ شوه. کوټې ته ورننوتلم. د مروې مور چې ما به هم د مروې په خوله دې ورته ویل، په بستر کې یې څنګه وهلې وه. بسترې ته یې څنګه وهلې وه. د وریجو اوبه یې څښلې. د اول سلام کلام سره مې ګډ د اختر مبارکي هم ورته وویله. مننه یې وکړه. همداسې د دوا راوړلو په خاطر یې دعاګانې کولې او ویل یې کېنه چې مروه درته چای راوړي. نه خیر یوسې، چای نه خورم. موټر سایکل مې لاره کې ودرولی. خدای پامان ترې را روان شوم. زما او دادې د خبرو په جریان کې مروه له کوټې راوتلې وه. کله چې زه د دهلیز له وره برنډې ته راوتلم، د مخامخ وړاندې دالان په ور کې مې په مروې سترګې ولګېدې. په لاس کې یې زموږ د محلي رواج اړوند یو مشقاپ و. وچه میوه یې نیولې وه او ور یې زنځیر کړو. خوشحاله خوله غونډه منډه زما په خوا را روانه شوه. پاکې تورې او سپینې سترګې یې خوږې اړولې. د پرېکړې پیکي د ویښتو لامې د هر قدم سره د چپننګي په سر ټال وهلو. د ښځو سرې جامې زما هسې هم خوښېږي، خو د مروې سره د سرو جامو له پاسه سور نازک ټیکری او په سونډو یې نرۍ زیړې زرینې پټۍ د لمر په وړاندې الوتې سپرغو یې بله نمونه خوند کوو. زما حد ته په رارسېدو سره یې په یو قسم خوشي او عاطفه‌يي انداز وویل، ونیسه جیب دی. په مسکا مې ورغبرګه کړه. خیر یوسې، زه یې نه اخلم، زما پر ځای یې بل چاته ورکړه. ونیسه، بیا نو اختر پسه شو. نور مې نو هم نه او نو ونه کړل. کمیس کې مې د چپ بغل د جیب خوله مې ورته ونیوله. مروه را نږدې شوه. یو قسم یخ جواهره خوشبو ورسره مل وه. د قبض یوه سونډه یې زما جیب کې ور ژرنده کړله تر څو په ځمکه تویه نه شي.
د احتیاط له مخې د یو ګاونډي په کم قات کېدو سره په دې یو څنګ زما په طرف را ماته ولاړه وه. په دې وخت کې نو دا یو اننګي زما له خولې د یو لویشتې په فاصله کې سخت مچو ته برابر شو. له تاسو یې څه پټه کم، بس زما نه هم روح بوی وړو. د شرم او عقل سربیره ټول هوس مې کار پرېښودو. نارۍ مې شونډې پرې ورکېښودې. د شونډو وررسېدو سره مې سم نجلۍ چغه وکړه. ځای په ځای د پښو په سر کېناسته، سر یې په ګونډو کېښودو. څو دانې نخود، کشمش، یو کدوه چاکلیټ هم ورتویه شو. قابله ښه و، ونه غورځوه، کنه شیشه یي و، ماتېدو. زه هم وویرېدم چې مروه یا زموږ کور کې یا زموږ کور کې چا چغې نه وي اورېدلې. را ونه ګوري، همداسې مې پرېښوده. غټ غټ قدمونه مې راواخیستل، تر دروازې را ووتلم. موټر سایکل مې تر ښکارو را ونیولو. غوښتل مې چې چالان یې کړم، خو مې نشو کولی. داسې لړزېدم لکه پاڼه. په خو کې مې بالکل د پیډل وهلو سک نه و. په همدې کشوګیر کې وم، تر شا مې د وړو سلګیو غږ شو چې سترګې مې راواړولې. مروه وه. د ورکتلو سره یې سم شروع وکړله. سپین سترګیا، بې شرفه، ته صبر چې زه د مور در باندې خبره کړم. هڅه یې کوله چې تیره شي، خو دا چې زموږ د کور لاره ما او موټر سایکل بنده کړې وه، ویې نشو کولی تیزه تیره شي. تر څو تیرېدله ډېرې زارۍ مې ورته وکړې. خیر، دا ځل مې وبخه. بیا په قرآن که داسې یو کار وکړم، په خدای که دې بیا خواته در وګورم. خو نجلۍ ونه منله. مخامخ کته شوه. له هغه بل څنګ نه یې زموږ دروازې ته ځان جوړ کړ. ورننوتله. زما له زړه یو خدای خبر و. ها، لړزه سوه. تا به ویل چې په روانه زنچه کې سور یم. اگر چې مور مې د دې شان اندکې تېروتنې بد اخلاقۍ په وړاندې تل ډېر سخت احساسات ښودل، خو بیا هم ویرېدم دومره نه لکه شرمېدم چې. ځکه تر دې مخې د خپل کور سربیره د دوستانو هم د یو ډېر باادبه، سنګینه، نیک صالح هلک موقف درلوده. هېڅ داسې د بې حیایي، بد اخلاقي دوسیه مې نه لرله. پوره باور یې را باندې لرلو. په درنه سترګه یې راته کتل. کشران څه، اکثره وخت به مشرانو هم راته لالا ویل. نو طبعا چې هر څوک زما په ځای ویل به یې کاش دا ځمکه دوه ځایه شوې وای او غوټ پرې ورننوتلی وای. د غم مچو یې کړه. دا مې څه وکړل. په همدې فکرونو کې مې د موټر سایکل تر څنګ حیران بیران ولاړ وم. دروازې ته مې دوه سترګې نیولې وې چې اوس به څوک راوځي، څه به وایي، اوس به راوځي. خلاصه 10-12 دقیقې ووتلې. لا څوک راښکاره نه شول. یو وخت د دروازې دستګیر وکړپېدو چې کتل مې مروه راووتله. بل هېڅوک نه و ورسره. بیا یې هم له ما لاره چپه کړه. هسې په مخکینۍ لاره راتاوه شوه. کله چې زما تر شا خپلې دروازې ته تېرېدله، په همدې تلو کې یې وویل: بې شرفه، ډېر زړور شوی، ته دې یو وار کور ته ورشه. دروازه یې راپورې کړه، ننوتله. زه څو دقیقې نور هم ولاړ وم. لا هم زموږ د کور نه څوک راښکاره نه شول. موټر سایکل مې لږ دیوال خواته کړ. زړه کې مې تصمیم و چې کلي ته به ښکته شم، تر بېګا به دا خبره سړه شي. بیگا ته بنو توکل په خدای چې هر څه پیښ شول. چون بوټو ته مې چې پام شو ډیر زاړه، خیرن او بد شکله و. د اختر ورځ وه، د پښو کېدو خو بالکل نه و، او همداسې پښو بوی هم پکې کولو.
صرف د موټر سکیر لپاره به مې کله کله پخو کول. اوس نو د دې بوټو سره کلي ته تللی نه شوم. له ځینو هغه همزولو او هلکانو شرمېدم چې ما به تل د هر څه په برخه کې سیالي ورسره کوله. کوشش مې کوه چې هره برخه کې تر دوی ښه واوسم. نه په همدې اساس هیڅ مې نشو کولی چې په دې چټلو زړو بوټانو کې پرې ورګډ شم. هغه هم د اختر په ورځ. بلاخوا په کور کې وضع داسې خړه پړه وه چې پرې ورننوتل زما له جرأته بلا لوړ کار و. تر څو دا بوټان مې ایستلي وی او څپلۍ مې راپښو کړې وی. د همدې پاڼ او پړانګ ترمنځ لا هم د دروازې مخکې هک پک ولاړ وم چې د دستګیر کړه پا شوه. سمدم دروازه پسې راخلاصه شوه. هغه د چا خبره زړه مې د پښو تر تلیو تیر شو. مور مې راووتله. د تل په څېر یې عادي راته وکتل. په غټ سره پلاستیکي کاسه کې یې د لوښو مینځلو اوبه مخامخ وړاندې وشیندلې او واپس یې مخ ماته راواړوه او ویې ویل: دوا دې راوړه، څنګه وه د مروې مور؟ هو، را مې وړله، ښه وه. زه ښه ده. مروه هم اختر مبارکۍ ته راغلې وه. ویې ویل زړه مې ښه شو. د مور سره د همدې خبرو په جریان کې د دروازې تر خلاصې پلې غږ راتللو. خویندو مې په برنډه کې لوبې کولې، خندلې. مقصد د کور اوضاع د پخوا په څېر کاملا نورماله وه. پوه شوم چې مروګۍ خبره نه ده کړې. هیله مې لږ د سکند ساه واخیسته. نور نو تر هر څه تیر شوم. راسن سړی خونې ته ولاړم. د چپرکټ له پاسه د بسترې په سر اوږد وغځېدم. ساعت نیم ساعت به وتلی و چې مور مې له وره سر راوویست او ویې ویل: وړکیه، ته د اختر په شپه هم ښه شپه نه لرې. مریض خو به نه یې؟ ولې پروت یې؟ نه، مریض نه یم، هسې لږ ستړی شوی یم. درځم. ښه، ستړیا خیر. ما ویل چې مریض نه وې. له دې خبرو کولو وروسته واپس وګرځېده او ور یې راپورې کړه. څو ثانیې لا نه وې تېرې چې له حویلۍ نه په جګ اواز غږ راغی او ویې ویل: وای شکر، څنګه ښه مېلمانه راغلل. سودا مې شوه، راجګ شوم. کړکۍ ته مې سر ورکوږ کړ. خاله مې وه، دوی لورانې، یوې وړوکی زوی ورسره و. تر څو چې دوی ستړي مشي سره خلاصېده، زه هم د دهلیز تر وره ور ووتلم. ستړي مشي مو وکړه، اطاق ته روان شو. څه وخت ورسره کېناستم، لږ غورې مرې مو سره وکړې. چای مو وڅښلو. نور مې نو دوی پرېښودل. زه ترې راجګ شوم. خو که به چیرې ناست وم، که ولاړ وم، د مروګۍ د مچو راباندې تیر ډېر اثر راښکاره کېدو. خدای نخواسته لکه پخه غټه بدکارۍ چې ګیر وم، یا لکه مې بانک چسکلی وي. فکر مې یو قسم هوایی و. هیڅ مې تمرکز عادي ژوند او کارو ته نه راوتلو. خو په هر حال څپلۍ مې پښو کړې. مخ د کلي په خوا مې حرکت وکړ. کلي کې د ماشومانو چغو پغ و. چا چارمغز ګټل، چا نورې رنګارنګ ساعت تېرې کولې. اما زما توجه هیڅ خوشونیده نه پرې وهله. اما زما فکر هیڅ نه پرې خوشحالېدو. ټول خیال او فکر مې په مروګۍ او سهارنۍ کیسه کې و. داسې وم لکه په سفن چې ګرځم، خو لا هماخوا دېخوا مې لږ لږ قدم وهلو.
یو وخت مې په لوړ غږ خپل نوم تر غوږو شو چې ومې کتل صدیق و. د مسجد د دیوال تر څنګ شنه خوله یې نیولې وه. سلطان او کریم یې هم تر څنګ ولاړ دي. او ورغلم، سلام مې ور واچوه. ستړي مشي مو وکړ. په ستړي مشي پسې پیوسته صدیق وویل: چیرته یې د تره زوی د اختر په ورځ هم نه ښکارې. راځه چې د حافظ ذکر ولاړ شو. د اختر مبارکي به ورسره وکړو، چای مای به هم وخورو، یو لاس قطعې متې به هم وکړو. والا برادره ښه خبره دې وکړه، خو افسوس زموږ کره مېلمانه راغلي، زه یې ترکارۍ پسې رالیږلی یم. ښه، نو بیا ترکاري دې راوړه. دلته څه کوې؟ که څه هم صدیق مې کلک ملګری و، تل به یې ټوکې کولې، خو بیا مې هم بې ځوابه هم نه پرېښودو. مګر دلته مې هېڅ فکر نه راټولېدو چې د ټوکو په تل تلي ځواب مې ورکړی وای. صرف دومره مې ورته وویل: ماښام ته به زه دې خوښ شم. ته هم پوهېږې چې زه اوس وخت نه لرم. د دې خبرې سره سم ترې روان شوم. کور ته له رارسېدو سره نارسیده تقریبا 10 مترو په اندازه لاره بلا پاتې وه چې زموږ د دروازې ته څیرمه د مروې دي. د دروازه خلاصه شوه. د قسیم انا ترې راووتله. فکر مې وکړه د مور پوښتنې ته یې او یا به د اختر مبارکۍ ته راغلی وي. پس جوخته مروه هم پاکې غټې خماري سترګې په دروازه کې راودرېده. په اننګي یې د پرې کړو ویښتو لام ټال وهلو. د دې سربیره د نازک سره ټیکري په څنډو یې زرینې پټۍ هماغه د سهار په شان د لمر په وړاندې سپرغۍ پاشلې. په ما د سترګو لګېدو سره یې سم ما خپلې سترګې تر ځمکې خښې کړې. لارې ته راښکته شوم. ځان مې په جیب کې په لاس وهلو مصروف کړو. مروه د قسیم: ترورې خدای دې مل شه، خفه نشي. ای وخته دی لکه چې دروازه ډیره ټکولې وه. اطاقونه مو لرې دي، زر پرې نه خبرېږو. پخوا به مې دروازه بیخي نه زنځیروله، اوس ویرېږم بې حیا خلک پیدا کېږي. نه لورې ښه کوې، دروازه دې زنځیروه. پیغله نجلۍ یې هسې نه کوم سپی د دروازې ته میتیازې ونه کړي. د دې خبرې په اورېدو سره مروې ښه په کړس وخندل. زړې انا بیا ور غبرګه کړه. ټوکې مې وکړې، وخت خراب دی. بیا پیغله نجلۍ یې: خو لکه شیشه داسې اسانه خط کېږي. رښتیا وایې ترورې، پښې دې وچې نشي. ځه خدای دې مل شه. په ملالۍ او بصیرې مې سلامونه وایه. وعلیکم السلام، ښاده شي. نور نو د قسیم انا روانه شوه. په دې وخت کې زه هم تقریبا د دوی دروازې ته په رارسېدو مې سترګې ښکته اچولې وې. نه پوهېدم چې مروې به ماته کتل که نه. لا به هم قهرجنه وه. که به مې د قسیم د انا د خبرې تر اثر لاندې سر شوی. رنګ ته مسکۍ وه، ځکه چې زما وضعیت خو هسې هم په څڅېدو و. د قسیم د انا دې جملې ته چې دروازه دې زنځیروه، کوم سپی دې دروازې ته میتیازې ونه کړي، سم خمیره کړم. فقط لکه سهارنۍ موضوعونه چې خبره وي او دا خبره یې مستقیما ماته کړې وي. خو په هر حال د انا له رخصتولو وروسته په داسې حال کې چې زه یې هم تر مخه خپلې دروازې ته د تېرېدلو په حال کې وم. درب دروازه یې راپورې کړه. زه هم خپل کور ته ننوتلم.
خلاصه دا ورځ تیره شوه، سبا مې لس ناسه رنګ ځای ته ورغلی و. بل سبا لا پسې ښه وم همداسې. البته دې ځای کې کیسه د مینې او حیا ترمنځ وه. 2 قدمه لږ ارامه مخکې ځي، 2 قدمه لږ ارامه مخکې ځي. هاخوا بیا سره چراغونه پکې لګي، هاخوا بیا سره څراغونه پکې لګي. بالا نادرې به واورئ. تاسو راځئ کیسه راسره تعقیب کړئ. راځم واپس مخکینۍ خبرې ته مې بالاخره د هفتې په تېرېدلو سره تقریبا خپل عادي حالت ته راوګرځېدم. د زړه دربه د پښو لړزه مې لږ ورکه شوې وه، خو که څه هم د مروې خوږې سترګو، نوراني ښکلي مخ، د هر رنځ دوا، نازکو شونډو او د چپاننګي له پاسه ویښتانو ټال وهونکی لام لیدلو او همدارنګه د هوښیارو او چالاکو خبرو اورېدو ته اوبه وم. ولې بدبختانه په زړه کې مې د هغې ورځې ویرې داسې منګولې خښې کړې وې چې د زمري زړه به مې په زړه کې کېښوده. لا مې هم نشو کولی چې سترګې پورته کړم. اگر چې تر 25 ورځو وروسته د مروې وخت نا وخت غیر مستقیمو ځینو کړنو او خبرو داسې پیام له ځانه سره لرلو چې غواړي زر تر زره زړه مې ورسره وغږوي. د بیلګې په ډول یوه ورځ مې خاله راغلې وه. مروه د خپل کور له خوا زموږ حویلۍ ته د دیوال په کنډو راولاړه وه. د خاله سره مې غږېدله. زه مې له خاله هاخوا په برنډه کې ناست وم. د برق مولډ مو خراب و، په هغه مې پیچکش راخیستی و. په همدې وخت کې مې د خاله زوی چې تقریبا 6 یا 7 کلن و د حویلۍ په دروازه راننوت. دومره پوزه یې راوتې وه چې له خولې نه یې هم تېره وه، تر زنې یې ښکته زنګېده. د خاله مې لومړی ورته پام نه و چې ښه ورنږدې شو، پام یې شو. لومړی یې په لوړ اواز نارې کړې، وای خدای دې ورک کړه، دې مردار مخ ته دې وګوره. بیا پرې ورټیټه شوه، پوزه یې ورپاکه کړه. سره سم یې په شا یو کلک سوک هم ورکړ. بیا پرې ورټیټه شوه، پوزه یې ورپاکه کړه. دې سره سم یې په شا یو کلک سوک هم ورکړ. هلک په ژړا شو. خاله مې چې له مروې نه پرې وشرمېده ویې ویل چې قرآن ورته ونیسم، بیرون ته مه وځئ، خبره مې نه پرې لګي. اوس وګوره ځان یې په یخ داسې کړی، په خپل خیرن مخ نه خبرېږي. اوس وګوره ځان یې په یخ داسې کړی، په خپل خیرن مخ نه خبرېږي. مروې وویل وهی ما خیر دی. په وړکتوب کې ځینې ماشومان داسې وي چې غټ شي دا بیا تر ټولو هسک ورچ. وهی ما خیر. په وړکتوب کې ځینې ماشومان داسې وي چې غټ شي دا بیا تر ټولو هسک وي. زموږ کلي کې یو هلک و، اوس ځوان دی، چې په وړکیوالي کې د لیدلی وای خدای که دې اوس هم ډوډۍ زړه ته شوې وای. مګر نن سبا چې د ده کیسې واورې نو اوهو، د دې خبرې سره یې زه هم مس کړم، د دې خبرې سره یې زه هم مس کړم. اگر چې په خپل کار مصروف وم، کوشش مې کولو خپله مسکا خپه تېره کړم. خو د مروګۍ را پام شو، خبره یې همدلته پرېښوده. لومړی شاته په ملا ماته شوه، واپس را سمه شوه. جوړه څپېړه یې دیوال له پاسه ووهلو. یوه شیبه یې ښه په کړس کړس وخندل. که څه هم ظاهر یې زما خاله ته ډاډ ورکولو، خو په عین حال کې یې له ما نه دوړې وڅنډلې، ځکه چې په ماشومتوب کې زما د پوزې وضعیت هم ډېر خراب و.
حتی تر دې چې یوه ورځ دواړو د کوټګیو جوړولو په لوبه مصروف وو. د دې په لاس مې له پوزې یو غټ څاڅکی ور وڅڅېده. د څڅېدو سره سم ما ترې منډه کړه. دې هم راپسې شوه، دا هم راپسې شوه، لاس یې له ځانه لرې نیولی و. دا هم راپسې شوه، لاس یې له ځانه لرې نیولی و. منډې منډې غوښتلې چې راګیر مې کړي، لاس یې په ما راوموښي. خو ښه وه، ستړې شوه، نورې د منډو وس نه و، ودرېده.